د سنن ابو داود روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه د هغه سړي د پاره په جنت کې د یو کور ضامن یم کم څوک چې جنګونه جنجالونه پرېږدي اگر چې دی پر حق باندې وي. دویم د هغه چا د پاره د جنت په میانځ کې د یو کور ضامن یم کم څوک چې درواغ پرېږدي اگر چې په ګپه او په مزاق کې وي. دریم د هغه چا د پاره د جنت په لوړه کې د جنت په بلندي کې د یو کور ضامن یم کم څوک چې خوش اخلاق وي. زموږ هغې چې د چا سره په دعوه کې وي په جنګ کې چې ما بک وایي که زه پر غلطي یم خو ته ووایه زه پر حق یم. ګوره چې ته پر حق یې در تېر سه چې ته پر غلطي یې خو د دې باید لري چې پر سر سړی سکان درکړي خو چې ته پر حق یې باید ته در داغو ته عفو وکې درګذر وکې در دې تېر سې دا جنګ د جنجاله څخه ځان وساتي. او زموږ خلک په ګپه کې په پسخن کې څومره یو پر بل باندې ډري وي یو په بل باندې ګپې کې چې دا میډیا خلاصه کې فیسبوک خلاصه کې یو وایي ستا څنګه رنګ دی لکه چیشی بل وایي ستا څنګه رنګ دی لکه چیشی. هسې د ځانه کیسې کوي نه د دین خیال ساتي نه د اسلامي احکاماتو خیال ساتي هسې د خلکو د خندا دپاره رنګارنګه درواغ وایي. او خوش اخلاقي باید په ځان کې پیدا کړي. دا درې شیان پیدا کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه په جنت کې د ده دپاره د کور ضامن